السلام علیکم ورحمۃ الله ګرانو محترم ورونو لنډه شانتي ویډیو په دې کې به د غسل طریقه ساده طریقه ان شاء الله د قرآن او سنت په رڼا کې اول خو غسل په څه باندې فرض کېږي انسان باندې کله چې انسان جنوب شي غسل به کوي یا مني ته خارج شي د شهوت له وجې نه یا کوروالی وکړي دخول صرف داخلېدلو سره هم غسل واجبي اگر که مني ته لاړه نشي هغه زنانه چې هغه حیض بیماری پرې راشي نو کله حیض نه صفا شي غسل پې فرض دی هغه زنانه چې ماشومې پیدا شي نفاسه او څلوېښت ورځې پې تېرې شي هغه نه باید به غسل کوي دا پنځه بعضو کې اختلاف دی لکه جمعې ورځ او مختلف نور خو دا پنځه ثابت دي رسول الله سلم د غسل طریقه دا وه چې لاسونه به یې اول ومینځه بیا به یې شرمګاه د خپل عورت چې دا به یې ومینځه که چېرته به مني په کمزي لګېدلې وه هغه به یې صفا کړه هغه نه بعد بیا اودس وکړو کوم اودس چې موږ مونږ دپاره کوم دغه اودس به یې وکړو دا اودس به یې وکړو کله به یې دی کې بیا دوه کاره کول کله به یې د خپې د اودس سره ومینځلې کله به یې پرېښودلې انشاءالله دلیل به زه درکړم په هغه باندې نو دا به یې وکړو بس بیا به یې لږ اوبه راواخیستې ویښتو کې به یې یو وار یې ووهلې بیا چې بیخو بیخ ته به یې اوبه ورسولې بیا به درې ځلې په سر باندې اوبه واچولې او ټول بدن به یې هغه نه بعد یو وار یې ومینځه نو دغه ساده طریقه د غسل ده چې اول به لاسونه ومینځي استنجا به وکړي مطلب که منیر باندې لګېدلي اودس به وکړي ویښتو بیخ ته به لږ اوبه وررسوي به یې درې ځلې په سر باندې اوبه واچوي او بیا به ټول بدن یو وار ومینځي چې یو ځای موج پاتې نشي چپ ښي طرف ته دا څه فرق نه کوي او ټول بدن لوندول دي دې باندې حدیث د صحیح بخاري دی 248 حدیث دی عائشة لنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه لا سنوب منه ثم يتودى كما يتودى للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلله به وصول الشعر ويختبئ بذاك بغمان ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده دري لبي بيرواخس لبوكي وبيرواخس بسر بيواجولي ثم يفيض الماء على جلد كله بيبتول بدل ما يوبتيريكي خپې وینځلو کې دا و لکه مخکې مو چې دلته ومینځل شته بیا داسې هم شته چې یو کس خپې ونه مینځي اخر کې ومینځي د دې نه 209 حدیث دی همدې کې بیا دا راځي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بوضوء للصلاة غير رجليه خپې به یې نه مینځلې وغسل فرجه وما أصاب من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم ناحي رجليه فغسلهما هذه غسلة من الجنابة داسې غسل به یې کوو دا ساده طریقه ده انشاءالله دا زده کوئ دې کې بیا نیت نشته چې بعضې خاص پارچش کې نیتونه کوي مونځ دپاره ودرېږي نیت مې کړی زه د اخلاصه 2 رکعته فرض 4 رکعته سنت دا نیتونه نشته زما ورنو او غسل چې کوي نیت کوم چې پاک شم او ناپاکي رانه جدا شي او مونځ راته راواشي دا ټول بېدلیله خبر دي بس ته چې دې تشناب ته لاړې په ځان باندې چې اوبه راچم دا نیت دی که نه په خوله باندې وویلو څه ضرورت دی نو نه مانځه دپاره نیت شته په خوله باندې او نه نورو عبادت دپاره امید لرم چې وضاحت مې کړی السلام علیکم